وای دا ماته څنګه میټر دوی لګولې دا خو سم په هوا روان دی چې کارغه ورڅه خوا کې تېر شو مې 5 یونټ اړولي وای دا دونه چپړې دننه جمع ولاړه ده که څنګه دا دونه چپړې خو نن سبا په جوماتونو کې هم ني دا خره ده کیسري ده حجره ډېره یخه ده ما خو اور ورېږي او والله چې زم کور کې سملاستم خو مزه یې نه وه ډېره زیاته ګرمي وه او کنه یار زم ګیا نه راغم او د کیسر حجرې ته راغلم د ایسي ته به کینو دا خو ښه خبره ده وروره دا خو ګاونډیتوب دی ځکه نور سني دا موبایل هم خو پکې ځان له چارج کړي سړی خو ډېر شوم سړی دی تاسو خو بلکونه پکې هم لګولي دي کرار یې چې جاخه به دې جوړه شي ای مسلمانانو زه یم چې دا میټر څنګه داسې سپیډ کې لګیا دی پکیم هم ځان ته لګوري او بلپونه هم ځان ته لګوري پاسې مړه تاسو زما حجره دي د پاسې وځئ ما خو داسې میټر لګوري چې پاڼه وخوځي هم 5 یونټ اړوي پاسې بار خو ډېره غټه ګرمي وه کیسري تا خو هر څه بند کړه خو زه هسې به پکې یو شی ویله کینو خرچې ډېرې دي بجلي شته نه ګوره بل لا پسې ډېر زیات راځي دا ګنټې د بجلي راشي دا تاسو 100 یونټ اړولي تاسو ته پته لګي ما میټر ته وکتل 600 یونټ خو تاسو اوس دلته واړولې طبعي راله مه کوې هسې کښېنې او ګوره دې پکې ونه لګوې کوم لګوئ پایار د باندې کومه دا خو هسې اوزګار دی مړه پکې مکې ولګوې مړه ګرمی د مرګ دی او کنه یار دا څه شوم سړی دی مړه 7 په 7 میټر ګوري چې څونه یونټ یې اړولي دي زبر پاس اوس دا پکې ولګو د ګرمۍ نه مړه شو دا څه کې وکاږه مړه تا خو بجلي نه راکاږي لرې شه چې بجلي لاړه شي بیا بیا ورته کېږي دا خو بجلي نه راکېږي شابه تاسو ځان ته بیا پکې لګولي دي څه شوم سړی دی مړه ستا خو پایا کار نشته دی 100 ځل مې د دې ځای نه پاره کړې خو تا کې انسانیت شته دی نه تا زما خرچو پسې راغښتې تا خو زه تبو برباد کړم هلته تا ما هلته 200 یونټ یې واړولې نه کوي مړه دونه خرچې چې څونه تا دا غوبل لاغستی مړه چې خرچې نه کوي نو کور کې چارج کوه که نه حجره زما او بدماشي پکې ته کې اوس چې د لاس ونیسم او بوخت یې وکاږم که نه خلک به وایي دا ولې خیر دی کیسریا لږه ګزاره کوه دا مېلمانه دي له 7 منټه پکې کیني بیا به لاړ شي بس د دغه مېلمانو په وجه باندې مې پرېښي یې ښځی لږ پکې کښېنې او بیا وځې ښه بار خشته هوا لګي بار ته روځې راځئ ځان هم د ګرمۍ نه مړ کړه یاره دا ډېر شوم دی دې حجره کې زه پروت یم او ګرمي ده د ګرمۍ نه یې مړ کړم خو شوم سړی دی او دا بجلي ته غوټ شاټ کوو چې ویې نیسي ستا خوښ هم نه ده ریاض لالا دا خبره خو مې ډېره زیاته خوښه شوه راځه چې دا بجلي ته شاټ کړو هله راشه دا پیچکس واله او دا بوټ راکولاو کړه او تارونه ورته یو ځای کړه هلکه ته پکې بټن مې ورته شاټ کړه وګوره تاسو له ګوتې ونیسئ تاسو خواړو په خبره نه پوهېږئ او نظر کې حیا شته مړه هلکه هله سړی لیونی شو راباسې لاله ودرېږه هلکه ولې مزغوړې کار پرېښوده پرېږدی چې 100 یونټ مې ووایي نیمه ګنټه خو زه بجلی نیولې وم د یونټو به مې تبعي کړې وه پرېږدی د یارې منډه ډېره تېزه خو دا د یارې نه ده چې اوس پې مې ځان پسې راپسې کړې وې زر به کم وا منډې وې کم وا منډې وې دا نن مړه شلمه ورځ ده مزدوران مې بنیادونو ته اړم کړي دي کار نه کوي اوس راته چې وي چې همداسې ناست یو تېز توده کې پې ورشه اوس ورځم په موقع نیسمه خیر نیکان دي خیر په خیر یاره نیک یو 10 روپۍ راکړه ځان له به ډوډۍ آلم ولې په 10 روپۍ روټۍ کېږي څه ما ته پته ده نشې پکې پوډري یاره نیکه د نشې خو ما په خوا پرې ایښي دي چې څوک یې پرېږدي هغه داسې نه لکه ستا په شه یا لکانو شلمه ورځ هم ده بنیادونه کوئ تاسو هسې ناست یې ما ته بل چپ دې خوا راشه لکه چې تا له خو حساب وکړم ته پکې لا ناستې وې دا نور کار کوي او ته ورته ګورې شابه بیا رانه شي ښه سهار ته بیا رانه شي دا وله ځه کوې لکه کار تاسو کوې
تاسو ورته ناست یې هغه همداسې ناست یې او تاسو کار کوئ دونه خو ورته ویلی شي چې دا کار کوه ولې دا څوک و څوک و خو ستاسو ملګري و که نه مزدور و دلته همداسې ناست و بیلچه یې لاس کې نیولې وه دا خو پوډري مونږ نه لسګونو غوښته مونږ نه ورکوله دا څه وې ما خو ورله دیاري ورکړله ورمنډه کې شابې پیسې ترې راوالېلې السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر دی ورځې کار دی زه خبر شوی یم چې هغه منصفې تاسو هلته کیني پاسي او ولې ما څه کیني پاسي که نه پرون نابله ورځ زموږ د جومات نه بیټرۍ پټې شوي دي او ماسخوتن کې منصفي لیدلې شوې دي ماشومانو وایي چې په دې لار لاړو نو زه ترې خالي تپوس کوم لکه تا د جومات نه غلا څنګه کړې ده هغه ډېر روغ سړی دی غلاګانې هغه نه کوي او پرون سعودي نه راغلی دی زه بس ته ومنم که نه چې سال لستانه دا کټ پټ کړي او دلته همداسې ناست یې په ځمکه او زه بیا پردي هندوانې ته سره بیا به ته زوی یم صفا خبره کوه څه چل دی نه یې پرېږدم خالقیه خو دا که په 100 لکه روپۍ هم پرېږدم ته به وګوره چې زه څونه غوبلس کوم ماړه خو صفا ووایي چې پیسې دې په کار دي که نه یاره خالقي اوس پرې شوې که نه د دې سړي نه راله پیسې ولګېنې دعوا پرې کوم 100 روپۍ لتې والم زه مړه ورانېږو به نه چې څو دې ترې راله واغېشتې ښه او زمونږ په لږ هم کار کېږي ښه ولېږه زه ورته رنګ کوم موزیک بیا کوم ځای کې زما وجود خو زر راشه صحیح ده راځي ښه خالقیه خیر خو دی خیر چېرته دی دا بدماشه پسې راغلی دی و دې جومات نه بیټریانې پټې کړي ما کله پټې کړي مړه ما ته هم پته چې نه دي پټې کړي خو دا خو شرمېدلی سړی دی داسې به اوس څه کوو خالقیه تاسو خو خپلو کې ګپ لګولي دي خو ګورې ما له لیفټ نه راکوې دا ملګری دی غل دی او دا چې پیسې پایار وکړم دی به پخپله بیا قبلوي دا څه جاهه ده دا خو په لانجه واوښتو یار پیسې غواړي پیسې ورکړه چې قضا یې ختمه شي خالقیه یو 100 روپۍ به ورکو خو د دې غمه مې خلاص کا نه مړه یو 500 روپۍ راکړه جیجاخې نه دې خلاصوم مړه ډېرې به ورکو دا واله لکه زاجي صاحبو داسې پاک شوې لکه دغه شمسي چې څنګه پاکه ده دا جي بس دې کړه دا یخنۍ نه دې مړ کړم دا جي راته څه کې زویا تیزه تبرې ده او په تبه کې ستن نیخه ولې په خپو به شل شي پرېږده دا جیبات ته به خو تا دلته ختمه که اوس په ډاکټر څه کوې چې ته به د دې نه بعد به ته اوس ما ډاکټر له بولې ته به خو لاړه ختمه شوه که نه ډاکټر لري بوزله که نه بس پرېږده که نه چې دا تبرې خو دې کمه شي که نه راځه چې ځو راځه راځه دې لږ ته ووالې دي او ستنې ورته کوم انشاءالله ټیک به شي ښه صحیح ده ووخه ورته ستنې ډاکټر اړه مې خراب شو مړه داسې د ستنې نه یارېږي اډم دې نه خرابېږي خو هسې ستنې نه یارېږي تاسو اړه مې بیخي خراب شو هله دلته یې سمله وه موږ له اوس کار ګورې نه دلته یې سمله وه دا بله ستنه هم بوله نه ده والې او د ډېر خراب دی کمپاوډره یو ډریپ ساس که دی سړي ډېر خراب دی چې دا ورته وخېږو شابه ټیک دی ډاکټر صاحب جوړوم وای راځه بچې راځه وای 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 راځه ډاکټر صاحب سلام علیکم آی کمینګ وای ته به زما او دا جي ګاډي واړې ته وې ولا لکه پاته څه چل دی ډاکټر صاحب درېیمه ورځ را خو ته به تې نه ځي راوله راوله اوس په الله خیر کړي راوله دا ژبې لاندې کېده دا ژبې لاندې کېده ډاکټر صاحب دا درېیمه ورځ را او دا ته به یې نه کمیږي الله به خیر کړي که نه اوس یې زه ګورم که نه ښه ټیک به شي او الله به یې ښه کړي که نه ترمامیټر دې څه کو د څه ترمامیټر ترمامیټر که نه د ژبې لاندې چې پروت و نو هغه خو ما وخوړه ما ګیندا به چېته څه علاج میلاج یې چېته ګولۍ وه که څه و دا خو ما تېر کړ دا دې څه د پراټو میږې راوستې دی دا یې خو هر څه خوري زویه په شرمونو دې شرمولو نو دا جي ما ته څه پته وه ما ګینده خوراک پسې نو تاسو وې دا واله نو ما ته څه پته وه ځه پرېږده ښه تېزه تبی ده ستن د لوام نو اوس په الله خیر کړي ښه نه 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 ډاکټره مټې مې ټولې سورې سورې دي ګوره نورې ستنې نه وم ګولۍ راکړه چې بس ځما پرېږده زه له داسې ستن وام چې انشاءالله چې پې به هم پرې ران نه شي دا ټیک ده ډاکټره خو ګوره ستن دا لړه خرابوي لکه ګزاره به راته وکړې دا جي تا ته مونږ وو ډاکټرانو نن دلته دا الله به خیر کړي الله به خیر کړي ماړه پې به هم پرې ران نه شي ښه پکې خیر راواچې خدایه خیر وبخه څه پې شوې نه پې خو پې نه شو
زما لاس خو ډېر سپک دی که نه ما خو چې چا له ستنې والي دي انشاءالله چې پېښ شوی پېله دی یاره منمه دی ډاکټره والله موږ خو چې بل څوک وویړم خراب شي منمه دی دا کې د کمپیوټر ډاکټر دې ته وایي ځه زه الله به دې ښه کړي انشاءالله ښه به شمه انشاءالله انشاءالله دلته یو 15 منټه سملوه نه نو بس ورسملم زه خو نارمل یم نو هغه چې زړه خراب شي نو لاس ته پکار ده زه ډاکټره ټیک یم نو زه څه کوم که نه زه خدای به خیر کړي نه به دا جي جزوخه ډاکټره څو روپۍ شوې زه بس 1.5 سل روپۍ راکړه ښه دا وایله یاره ډاکټره ما چې د ستنې څنګه دړونه که دا خو تا بټوه کې وارې ټول لوټونه مې پرې د سوري کړي ده خدای مسلمانه